بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست ویم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ وي. راځو نن په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې چې دی موږ مایکروسافټ ایکسل پروګرام بیسیک شروع کړی دی. ځینې دوستان وایي چې تاسې ایډوانس ته لاړ شئ، ځکه چې هغوی ځینې ځوانان چې دي زمونږ ملګري او زمونږ کتونکي هغه پوهیږي او ځکه وایي چې تاسې ایډوانس ته لاړ شئ. خو په ایډوانس ته په دې نه ځو چې موږ یو ځل کمانډ بیسیک خلاص کړو، ځکه چې زمونږ هدف زمونږ خدمت کول دي، نه پیسې ګټل او نه چې دی موږ ځان ښودنه کوو. غواړم چې زه په بیسیک نه لاړ شم او د بیسیک نه وروسته به بیا موږ په ایکسل پروګرام کې چې دی په ایډوانس طریقو باندې چې دی کار کوو. اوس راځم موږ سره چې دی مایکروسافټ ایکسل پروګرام ما سره اوپن دی او په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې زموږ نننۍ موضوع د څه شي ده؟ د کنډیشنل فارمیټینګ ده، چې آیا موږ به کنډیشنل فارمیټینګ څنګه استعمالوو. د کنډیشنل فارمیټینګ معنا ده شرط مطابق فارمیټ کول، فارمیټ ډیزاین ته وایي. څنګه چې موږ راشو دلته زه دا ځای انتخاب کوم او دلته راشم د دې ځای نه فارمیټ ورکوم، نو دا خو زموږ سره دا فارمیټ دی. نه زه غواړم چې د شرط مطابق زه ډیزاین وکړم. نو په دې کې چې دی موږ سره ګڼ شمېر کمانډ دي او په دې ګڼ شمېر کمانډونو کې هر یو په داخل کې بیا چې دی موږ سره دی ګڼ کمانډونه دي، نو هر یو خپل کار لري، خپل دنده ده. اول خبره چې دا موږ سره په دې ځای کې هایلایټ سیل رولز، نو موږ چې دی په دې ځای کې چې کله دلته ودرېږم او بیا راشم موږ سره په دې کې دا څو کمانډز دي. ګریټر دین، اوس د دې نه مطلب څه دی؟ که زه راشم دلته دا ما سره چې دی نیمز شو، دا ما سره چې دی اپټین مارک دي. زه غواړم چې دې کې اپټین مارک دي خو 90 نمرې دي موږ سره. د دې ځای نه چې دی زه به دا انتخاب کوم او د دې ځای نه په ګریټر دین کې کلیک کوي. ګریټر دین مطلب دا دی چې موږ ورته وایو چې د 80 نه بره ما ته هغه هایلایټ کا. نو د 80 نه بره نمرې چې د چا دي هغه صرف دغه دوه کسه دي. که زه وایم چې ما ته چې دی د 50 نه بره وي ما ته هغه نمرې چې دی ټولې هایلایټ کا، نو د دې لارې دا هایلایټ کولی شو. دلته که مخامخ موږ راشو دلته په دې ځای کې دا د دې کلر دی چې کلر یې دې ځای ته ورکړی دی، هایلایټ کلر یې ورته ورکړی دی چې لایټ ریډ فیل ویت ډارک ریډ ټیکسټ. که تاسو کلیک کړئ دلته یلو په دې شکل سره موږ یو کلر ورکوی شو. که بیا کلیک کړئ تاسې د دې ځای نه ګرین کلر ورته ورکولی شئ، که لایټ ریډ فیل ورته ورکوئ. هر رقم کلر چې دی تاسو د دې ځای نه دې ته صرف ټکس ته هم موږ کلر ورکولی شو چې د دې لاندې ځای نه لرې کړه او بیا راشه ټکس ته کلر ورکړه. که تاسو ته یو بارډر ریډ بارډر لاندې ورکوئ هم تاسو دا اخیستی شئ. او کسټم چې دی دا به موږ بیا وروسته وایو چې موږ یو کسټم کلر څنګه استعمالولی شو، دا هم موږ د دې لارې نه کوی شو، دا په دې ځای کې موږ استعمالولی شو. زه به دا اوکې کړم. چې کله زه اوکې کړم نو دا زموږ څه شو؟ دا زموږ کنډیشنل فارمیټینګ شو. خو که کله زه ووایم چې دا بیرته ختم کړه د منځه یې ویسم، د دې لپاره به بیا تاسو راځئ کنډیشنل فارمیټینګ ته. بیا کنډیشنل فارمیټینګ کې به دلته او هلته نه راځئ، صرف دلته به لاندې راشي د دې ځای نه کلیر رولز او دلته به راشئ کلیر رول فرام سلیکټډ سیل. مطلب دا چې کوم ځای ما انتخاب کړی هغې ځای نه دا شی ریموو کړه. بیا راځم دلته ما کلیک کړه د دې ځای نه هایلایټ سیل رول سره راځم لیس دین. مطلب د دې خبرې دا دی لیس دین چې کمې نمرې، زه دویم هغه نمرې ما ته شو کړه چې د 50 نه کمې وي. بیا وایم چې هغه نمرې ما ته شو کړه چې هغه د 90 نه کمې وي. نو د 90 نه کمې نمرې موږ سره دا یو دي. که زه وایم چې ما ته هغه نمرې شو کړه چې دا ما سره د 80 نه کمې وي، نو دا هم موږ د دې لارې نه راوستې شو. دلته چې دی د خپلې خوښې مطابق کلر چې دی مخکې موږ ویلي دا کلر موږ دې ته ورکولی شو. که زه راشم دا ما د دې ځای نه اوکې کړو او بیا غواړم چې دا ختم کړم د دې ځای نه، نو بیا به تاسو راشئ دلته کنډیشنل فارمیټینګ ته او دلته به راشئ کلیر رولز کې به راشئ کلیر رول فرام سلیکټډ سیل باندې به کلیک کړئ، نو دا به موږ سره د دې ځای نه ریموو شي. بیا راځم ډیټا مې تیاره انتخاب کړې ده. بیا راځم په دې ځای کې چې دی بټوین ته راځم. چې بټوین ته زه کله راشم زه ورته وایم چې ما ته دې ځای نه چې دی د 40 چې ما سره په دې ځای کې شته دی تیار 40 او د 80 په منځ کې چې دی ما ته ډیټا چې دی 50 یا 80 په منځ کې ما ته د 90 په منځ کې ما ته ډیټا چې کا دا ما ته هایلایټ کا. نو دا یو چې دی موږ سره د 90 په منځ کې د 90 او د 40 په منځ کې چې دی شل نه بره دي او دی چې دی دا کم دي. که زه ورته اوس وایم چې ما ته د 50 یا د 80 او د 80 په منځ کې چې دی ما ته ډیټا هایلایټ کا، نو موږ چې دی دا د دې ځای نه هایلایټ کولی شو. او ما کلر چې څنګه مخکې موږ یوز کوو ما کلر موږ د دې ځای نه
یو په یو چې دی یوز کولی شو. بیا راځم دلته چې دی دا ترې نه ختموم نو بیا به شم تاسو به د دې ځای نه راشي کلیر رولز ته او په دې ځای کې به دا سلیکټډ رولز به ختم کړئ د دې ځای نه. ورپسې کمانډ ته راځم چې د دې ځای نه زه ایکول ټو نه مطلب دا دی چې صرف موږ کولی شو چې ماته زه وایم چې ماته د 90 سره کوم یو برابر وي دا ماته راکړه یا زه وایم چې ماته 80 نو دا چې دی 80 ډبل چې په دې خاطر ډبل ښایي چې موږ دا ډبل راغلي دي. نو د دې لارې چې دا تاسو استعمالولی شئ او د کلر خبرې ماخه کلر دی څنګه چې موږ مخکې ورته وویلې. که تاسو دا بیرته ختمول غواړئ تاسو ته ما مخکې مې ویلې نو راشئ تاسو دا د دې ځای نه کلیر کړئ نو د کلیر رولز چې راشي دا به موږ سره د دې ځای نه کلیر شي او ختم شي. ورپسې کمانډ ته راځو هایلایټ سیل رولز ته ټیکسټ ډیټ کنټینټس. مطلب یې دا دی که زه راشم دا نومونه ما انتخاب کړل او زه راشم دې ځای کې ورته ووایم چې ما ته ټیکسټ هایلایټ کا کوم ټیکسټ ما ته هایلایټ کا هغه ټیکسټ چې کوم یو کې ای راغلی وي چېرته چې ای وي دا ما ته ټول انتخاب کا. که زه ورته وایم چې ما ته بي انتخاب کا چې چېرته بي وي نو عابد او بصیر یوازیني نومونه دي چې په دې کې بي استعمال شوی دا او راغلی ده. که زه ورته وایم چې ما ته اس والا انتخاب کا نو اس والا هم موږ ته د دې ځای نه انتخابېږي. او که موږ ورته ووایو چې ما ته پوره نوم چې دی د دې ځای نه انتخاب کا نو علي او خالد. دلته چې دی موږ سره مهمه خبره دا راغله چې څنګه موږ دلته ورته ویلې چې علي ما ته انتخاب کا او دې ځای کې موږ سره علي انتخاب کړه خو خالد هم انتخاب کړی. که موږ په دې خالد کې وګورو ALI دا موږ سره چې دی علي دی نو ځکه دا انتخاب کړی دی او دې ته چې تاسو د خپلې خوښې مطابق کلر هم ورکولی شئ. که تاسو راشئ دلته کسټم کلر ته راشئ او زه راشم دلته چې دی د دې ځای نه بولډ اټالیک به واخلم د دې ځای نه او دا کلر چې دی د دې دا کلر به موږ سپین واخلو. بیا به راشم فیل افیکټ ته به راشئ تاسو د دې ځای نه فیل ته او د دې ځای نه چې دی تاسو کوم څه کلر اخلئ زه به راشم دا شین کلر او د دې ځای نه به چې دی دا سور کلر واخلم او دا مې د دې ځای نه اوکې کړو دا مې هم اوکې کړو نو دا موږ سره د خپلې خوښې مطابق هغه کلر دی چې موږ مخکې ویلي وو. که زه راشم او دا کنډیشنل فارمیټنګ دې نه ختموم نو دا به تاسو ته مې مخکې هم ویلي چې دا به تاسو ختم کوئ. بیا راځم دلته چې دی هایلایټ سیلز رول سره راځم ډیټ اکرنګ نه مطلب څه دلته ما تیار لیکلی ډیټ مطلب دا دی چې تاسو دا ټول انتخاب کوئ. زه راځم دلته ډیټ اکرنګ ته او دلته چې دی د دې ځای نه به زه دا کلیک کوم. دلته چې دی په دې ځای کې موږ سره اوس لیکل نشته صرف یو باکس را خلاصېږي دلته یسټرډے مطلب دا دی چې 13 ورځ موږ سره چې یو کوم تاریخ دی دا تاریخ دی. بیا ورته وایم چې موږ سره چې دی ټوډے کوم تاریخ دی وایي دا یو دی. که زه راشم دلته ورته وایم چې ټومارو ما سره دا یو دی او که زه د دې ځای نه راشم ورته وایم چې in the last 7 day دا دواړه چې موږ سره last 7 day دي. او که بیا راشم دلته زه کلیک کوم او وایم چې ما ته last week مطلب دا دی چې موږ سره په دې ځای کې last week نشته اخرنۍ جمعه this week دا وایي this week دا. بیا راځم دلته ما کلیک کړه د دې ځای نه this week پسې next week دا موږ سره next week دا. او د دې نه وروسته چې دی last month موږ سره نشته دی this month موږ سره همدا یو ده او next month موږ سره دا روانه ده. او کلر هم تاسو د دې ځای نه یو په یو چې دی دې ته دا کلر اضافه کولی شئ دا راوستی شئ. که تاسو دا کلر بېرته ختمول غواړئ نو راشئ د دې ځای نه دا تاسو ختم کړئ دا لرې کړئ د دې ځای نه. بیا راځم دلته چې دی په دې کې دا کلیک کوم ډوپلیکیټ ویلیو مثلا دلته زه راځم د دې ځای نه او دا ما انتخاب کړو دلته دا به زه چې کوم دا به زه کنټرول سره به زه د دې نه کاپي به والم دلته مې پیسټ کړ او دلته مې پیسټ کړ اوس چې دا ډیټا زه انتخابوم ټوله د دې ځای نه او راځم بیا چې د کنډیشنل فارمیټینګ ته او په دې کې چې دی زه به راشم ډوپلیکیټ ویلیو ته. ډوپلیکیټ ویلیو مطلب دا دی چې تاسو سره دا انتخاب کړ دا چې دی موږ سره ډوپلیکیټ ویلیو شو او د کلرونو شو چې تاسو ماخه کلر یو ځای نه یو بل ځای ته ورکولی شئ. اوس خو دا ډوپلیکیټ شو زه ورته وایم چې ما ته دا ډوپلیکیټ په خپل ځای پرېږده او دا غیر ډوپلیکیټ چې دی دا ما ته هایلایټ کا نو تاسو به په دې نقطه کلیک کوئ تاسو به یونیک به وایئ. یونیک مطلب دا دی چې هغه ډوپلیکیټ پرېږده او کوم یو چې ډوپلیکیټ نه دی هغه انتخاب کا. نو تاسو چې کله دا د دې ځای نه انتخاب کوئ دلته به راشئ زه به یو کلر ته ورکړم کسټم کلر نو دا کلر موږ د دې ځای نه استعمالولی شو. که زه راشم ډوپلیکیټ ته نو ډوپلیکیټ کې هم موږ یو کلر چې د دې ځای نه استعمالولی شو راوستی شو. که تاسو راشئ دلته دا ډیټا چې دی دلته یو پوښتنه هم موږ سره پیدا کېږي چې زما دا کرسر دلته ولاړ دی او زه راځم د دې ځای نه چې دی دلته به زه ووایم چې زه دا کوم یو کلر چې ما کوم یو کنډیشنل فارمیټینګ چې ما انتخاب کړی زه به دا چې کوم ختم کړم نو چې زه کله دا کلیک کوم دا ما سره نه ختمیږي. زه غواړم چې دا کرسر زما په هر ځای کې ولاړ وي خو زما دا کنډیشنل فارمیټینګ دی ختم شي. د دې لپاره به تاسو راځئ دلته کلیر رولز ته او د دې لاندې کمانډ په ځای باندې به چې تاسو دا دوم کمانډ اخلئ د دې ځای نه به دا انتخابوئ نو دا موږ سره د دې ځای نه ریموو شو ختم شو. بیا راځم دلته چې دی ما سره د دې ځای کې دا خبرې چې دی دا کمپلیټلی ختم شو او
فینیش شولې. زه به راشم دا مې انتخاب کړی د دې ځای نه. دلته ټاپ 10 رولز ته راځم. ټاپ 10 څه مطلب دا دی چې ما ته 10 نفره هغه کسان وښایه چې په دې کې غټې نمرې وړي. خو اوس موږ سره فعلا دا 10 کسان دي. زه به دې کې ویم چې ما ته 15 کسان وښایه چې د دې څه دي، د دې موږ سره دومره نمرې دي. ګوره د دې کنډیشنل فارمیټینګ کې چې دی زیات خلک په دې کې چې دی وایي چې دا ټول کار سیم دی. سیم کله څنګه دی؟ دلته چې زه کله راشم هایلایټ سیل رولز ته دلته ګریډر دین په دې شکل ښایي چې تل به دلته 90 شپېته او اتیا او سل به لیکي. ولې دلته به چې دی د دې ځای نه راشم د دې ځای نه دلته زه ورته وایم چې ما ته 10 کسه نه 15 کسه وښایه، یا ورته وایم چې ما ته د دې ځای نه 6 کسه 3 کسه هر رقم چې موږ د دې ځای نه ورته ووایو دا ما ته شو که نو دا موږ د دې لارې نه په دې شکل جوړولی شو. ما قسې ورته کلر هم ورکولی شو د یو ځای نه بل ځای ته چې دی نو دا چې دی موږ په دې ځای کې استعمالولی شو. بیا راځم دلته ما کلیک کړ ټاپ 10 ته رالم. ټاپ 10 رولز کې راځم ټاپ 10% مطلب دا دی چې ما ته 10 کسان هغه وښایي چې هغه 100% وي نو هغه موږ سره فعلا یو کس دی. د دې لارې نه چې دی دا تاسو استعمالوی شئ. که کنډیشنل فارمیټینګ ته راشم او بیا چې دی ټاپ باټم 10 یعنی ما ته چې دی 10 کسان هغه وښایه چې په دې ځای کې چې دی موږ سره کمې نمرې وړي. زه به ورته وایم چې ما ته 7 کسان وښایه یا ما ته چې دی د دې ځای نه یو کس وښایه. نو د دې ځای نه چې یو کس موږ یوازینی دا کس دی چې دا کمې نمرې دي اخیستې دي. که زه راشم دلته ما کلیک کړ او بیا راشم د دې ځای نه بیا راځم دلته چې دی په دې ځای کې به ټاپ باټم 10 باندې به کلیک کوم. نو باټم 10 چې دی موږ سره په دې ځای کې باټم 10 خو مو ویلې. اوس راځم دلته ما کلیک کړ د دې ځای نه او دې ځای کې چې دی باټم 10% خبره ده. باټم ټاپ دی دا ټاپ 10 او دا باټم 10 دی. نو د دې ځای نه باټم یعنې ښکته کسان چې دي ما ته 4 کسان ما ته وښایه. خو اوس موږ سره فعلا په دې ځای کې هغومره کسان نشته، صرف یو کس دی چې موږ سره د دې ځای نه شو کړو. که زه بیا راشم دلته په دې ځای کې باټم 10 ته چې زه راشم د دې ځای نه ایوریج above average نه مطلب دا دی چې دې کې چې دی ما ته غټ ایوریج والا وښایه نو دا موږ سره شو. صرف د دې تاسو ټیکس بدلولی شئ. نور دلته چې دی موږ د خپلې خوښې مطابق هغه لیکل چې دی نشو کولی. بیا راځم دلته چې دی ټاپ 10 ته او په دې ځای کې چې دی بلو ایوریج هغه کم کسان چې کوم یو دي دا ما ته شو که د دې ځای نه چې دی دا تاسو شو کولی شئ ځان ته راوستی شئ. اوس چې دی د دې ځای نه برده راشم دلته دا په دې ځای کې ډیټا بارس دي. ګوره ګریډ اینډ فیل او سالډ فیل. ګوره زه به وایم چې ما ته په دې شکل صرف دا ماوس پوینټر چې دی دا تاسو په دې باندې وګرځوئ تاسو ته چې دی د دې ځای نه دا شو کېږي. که تاسو سالډ کلر ته راشئ ګوره د دې او د دې فرق دا دی چې دلته لږه که زه دلته راشم د دې ځای نه او دلته چې دی زه به دا کلیک کوم د دې دلته لږ خیروالی شو کېږي. او دا بل ځای کې چې سالډ کلر ته چې راشم د سالډ کلر چې دی بیا موږ سره دا ټول کلر چې دی مخامخ یو بل سره ټول جوړ یو رقم کلر راځي. نو زه به راشم دلته چې دی کلیک مې کړه د دې ځای نه زه به وایم ما ته دا کلر چې هر یو تاسو انتخابوئ د دې ځای نه انتخابولی شئ. که زه بیا راشم ته دا رولز چې دی دا ما ته ختم کړه د دې ځای نه دا تاسو ختمولی شئ. بیا راځم دلته کلر سکیل ته راځم. کلر سکیل مطلب دا دی چې تاسو د خپلې خوښې مطابق چې هر رقم کلر تاسو ورته ورکوئ تاسو د خپلې ډیټا ته چې دی دا کلر ورکولی شئ. بیا راځم دلته ما کنډیشنل فارمیټینګ ته رالم او دا ما د دې ځای نه ختم کړم. اوس که زه بیا راشم دلته په دې ځای کې او زه به ورته وایم چې ما ته په دې ځای کې دا سکیل په ځای باندې زه آیکن سیټ اخلم. نو تاسو چې دی د دې ځای نه دا رقم آیکن چې دی تاسو د دې ځای نه اخیستلی شئ او دا په خپله هغه ډیټا شیټ کې چې دی دا تاسو راوستی شئ. نو دا موږ سره چې شی دی دا موږ سره د کنډیشنل فارمیټینګ هغه رولز چې موږ یوز کړل او د دې نیکسټ ویډیو به چې دی موږ خیر سره په آینده ورځو کې کوو. نو همدغومره درس چې دی درس بیا زیاتېږي ویډیو غټېږي نو د دې په خاطر باندې چې دی موږ به د دې نه تېر شو. اوس انشاءالله چې سبا دې کې خو زیات کار دی په کنډیشنل فارمیټینګ کې نو 50-60 پورې ویډیوګانې غټې وړې پکې برابرېدلی شي. ولې موږ به اوس صرف بیسیک باندې ځو او د بیسیک نه وروسته چې دی په ایډوانس طریقو کې به بیا ورسره انشاءالله چې په یوټیوب چینل کې بیل پلی لیسټ ولرو د کنډیشنل فارمیټینګ باره کې او په هغې باندې به انشاءالله بیل کار کوو. او که تر اوسه پورې مو زموږ د یوټیوب چینل بختیار کمپیوټر اکاډمي نوی سبسکرایب کړئ چینل د سر سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کېکاږئ چې تر څو زموږ د هر ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي او ترې نه خبر شئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.